السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن زموږ ټاپک دی لیټر ورسز الفابet. زیاتره خلک لیټر او الفابet یو څیز ګڼي، خو لیټر او الفابet یو څیز نه دی. لیټر ته په پښتو کې توري یا حرف وایي. تعریف یې داسې دی چې symbol that represent a distinct sound in a written language. لیټر یو علامت دی کوم چې د یو منفرد اواز لپاره استعمالیږي کله چې مونږه یوه ژبه لیکو. لکه مثلا په انګلیش لینګویج کې د ا اواز لپاره مونږ لیټر ا استعمالو. ا آکس. نو د آکس په سر کې کوم اواز دی؟ ا اواز دی کو نه دی؟ بی د ب اواز لپاره استعمالو. بی بال. نو بال په سر کې وګورو بال. ب اواز دی کو نه دی؟ دغه شان پښتو لینګویج کې د ا اواز لپاره مونږ الف استعمالو. الف انس. نو انس په سر کې وګورو کوم اواز دی؟ ا اواز دی کنه. دغه شان په پښتو کې د ب اواز لپاره مونږ لیټر بی استعمالو. بی بالټه. نو ګورئ د بالټي په سر کې کوم اواز دی؟ با اواز دی کو نه دی؟ بل طرف ته الفابet دی. الفابet ته موږ پښتو کې الفاب یا حروف تهجی وایو. تعریف یې موږ داسې کوو: set of letters in a fixed order. د لیټرز مجموعه په یو خاص ترتیب کې. لکه مثلا په انګلیش لینګویج کې چې کوم الفابet دی هغه 26 دی او په داسې ترتیب کې لیکل شوي دي: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. پښتو لینګویج ته وګورو. په پښتو لینګویج کې 45 الفابet دي: الف با پا تا ټا ثا جیم چا ح خ زیم سا دال ډال ذال را ړا جا زا گا سین شین خین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف گاف لام میم نون نون واو ح حمزه سرګنده یا اوږده یا ساده یا لکۍ والا یا او امریه یا. بل لیټر ته مونږ ا ممبر اف الفابet هم ویلی شو. لکه ا زموږ سره څه دی؟ یو لیټر دی کنه، خو دا ا د چا ممبر دی؟ دا د انګلیش الفابet څه دی؟ یو ممبر دی. او الفابet ته مونږه ا فیملی اف لیټر هم ویلی شو. لکه انګلیش لینګویج کې زموږ سره د اوازونو ریپرزینټ کولو دپاره 26 لیټرز استعمالیږي. او هغه 26 لیټرز چې کوم سیټ جوړ کړي، کومه فیملی جوړه کړي، هغې ته مونږ څه وایو؟ انګلیش الفابet ورته وایو. دا بل یو پوینټ ځان سره نوټ کړئ: د نمبر آف لیټرز آر ډفرنٹ فرام لینګویج ټو لینګویج. د لیټرز تعداد په مختلف لینګویجز کې په مختلف ژبو کې مختلف وي. لکه مثلا په انګلیش لینګویج کې ټوټل لیټرز چې کومه دي، ټوټل سیمبلز چې کومه دي هغه 26 دي، جبکې په پښتو لینګویج کې ټوټل لیټرز چې کومه دي هغه 45 دي، 45 دي.